لیکن کچیره د یو چا سره د لاس زور نسته ورسره په وسو طاقت باندې نسی راګرځولی نو بیا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي فلیغیره بلسانه کم سے کم په دې ژبه باندې ورته وینا کول او د خپله ژبه د الله تعالی په دین کې استعمالول او د خپله ژبه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ترتیباتو کې چې د امر بالمعروف شکل دی د نهی عن المنکر شکل دی په دې شکل باندې استعمالول لیکن زه ډېر ځله دا وایم چې زموږ شریعت کې د هر شي دپاره خپل حدود ټاکلي دي د ژبې د استعمال دپاره هم خپل حدود دي د ژبې د استعمال حدود دا دي چې هغه ژبه به چې کوم چاته ته استعمالی نو در ډېره حده پورې به هغه ژبه ته هغې ته د خیرخواهۍ او د همدردۍ په شکل استعمالی او هغې ته به په داسې شکل باندې خبره کوي چې هغه په دې پوه چې دا خبره زما د خیرخواهۍ ده او دا خبره زما د همدردۍ ده او دا خبره زما سره د شفقت ده او دا خبره زما سره د مینې ده نو بیا به په دې شکل هغه راګرځئ ځکه د الله تعالی فیصله دا ده ادعو بالحکمة والموعظة الحسنه تاسو د الله تعالی طرف ته انسانان رابولئ د حکمت او د موعظت حسنه په شکل باندې نو بیا به د ژبې وینا دا د حکمت پر بنیاد باندې او د ژبې وینا به د خیرخواهۍ او د شفقت په شکل باندې الله تعالی حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هارون علیه الصلاة والسلام دا فرعون ته استی او په دې اراده باندې چې دا انبیا دي او فرعون ته به هدایت کوي حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هارون علیه الصلاة والسلام چې فرعون ته را روانیږي د الله تعالی په علم کې دا سته چې فرعون شقی ازلی بدبخت انسان دی در اخرنۍ سلګۍ پورې د هغې په قسمت کې ایمان نسته لیکن الله تعالی هغې ته دا ترتیب ورښیي ورته چې کله تاسو په کم ځای کې لاس چلوئ نو د لاس زور و طاقت اوس تاسو سره د فرعون په مقابله کې نسته نو بیا ستاسو د ژبې وعظ و نصیحت دی نو ورته فقولا له قولا لینا تاسو چې کله فرعون ته ورسئ خبره ډیره نرمه ورته کوئ فرعون ته دا وایي چې دا خبره ستا همدردي ده په دې خبره کې ستا غمخواري ده او په دې خبره کې موږ ستا سره شفقت دی او په دې خبره کې موږ ستا سره محبت دی نو بیا به فرعون ته ډیره د محبت او د خیرخواهۍ او د شفقت خبره کوئ بیا به د ستاسو د خیرخواهۍ په خبره کې د هغې لپاره الله تعالی اثر پیدا کوي که د هغې په قسمت کې ایمان و بیا به هغې ستاسو پر وینا باندې ایمان راوړلو ته تیارې شي لیکن دویمه درجه چې د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر درجه ده په دې کې د ژبې دویم حالت د ژبې دپاره خپل آداب سته زموږ شریعت کې د ژبې په آدابو کې دا دی چې هغه سړی به په تنهایي کې راولي چې د خپل کشر په ګناه کې وویني چې د خپل خاندان یو فرد په ګناه کې وویني هغې به په غمخواري باندې ځان ته رانږدې کوي او د هغې سره به په محبت باندې خبره کوي او هغې به په مینه او په الفت باندې دې خبرې ته متوجه کوي او د مینې او د الفت په خاطر به هغې ستا خبره مني او هغې به په دې شکل د ګناه سره ګرځي که د یو سړي په دماغ کې دا راځي چې یاره دا نرمۍ په شکل هغې په خبره باندې پوهېږي نه د نرمۍ په شکل هغه نه راګرځي نو بیا به زه څنګه نرمه خبره کوم نو دا ښکاره خبره ده چې انسان د الله تعالی د طرفه ضامن نه دی چې زما په خبره به خامخا دی راګرځي ستا په خبره به خامخا دی راګرځي زما پر ذمه باندې صرف وینا ده زما پر ذمه باندې صرف د هغې د راګرځولو په خاطر باندې څو الفاظ استعمالول دي نور که د هغې نه راګرځېدل د هغې په قسمت کې نه وي د هغې زما پر ذمه باندې څه نسته نو په دې خاطر باندې په نرم شکل باندې